د الله په نظر کې تر ټولو زیاته بد انسان څوک دی؟ دا یو ښایسته حدیث درته بیانوم، وای اوري او مخ ته شیر کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په ورځ د قیامت د الله په نظر کې تر ټولو زیاته بد انسان هغه څوک دی؟ هغه خاوند چې هغه په شپه کې د خپلې ښځې سره د خپلې میرمنې سره همبستري وکړي، جما ورسره وکړي او سهار دا ټول حالات خپلو دوستانو ته بیانوي. او د الله په نظر کې په ورځ د قیامت هغه زنانه، هغه ښځه تر ټولو زیاته بده ښځه ده چې هغه د شپې حالات د خاوند سره چې دې کم حالات وو، هغه سهار دا خپلو خویندکیانو ته و نورو ښځو ته بیانوي. دا د الله په نظر کې تر ټولو زیاته بد انسانان دي. نو دا نن سبا یو فیشن جوړ شوی دی. یو دوست و بل دوست ته د خپلې ښځې حال وایي، یوه ښځه و بلې ښځې ته د خپل خاوند حال وایي. دا یو ډېر غلط عمل دی. دغه پیغام زیاته شیر کړي چې دا مسلمانان د دې عمل څخه راوګرځېږي.